شپږمه برخه د سیکولریزم د رامنځته کېدو او ودې تاریخ. په تیر بحث کې مو یادونه کړې وه چې د سیکولریزم رامنځته کېدو لومړۍ مرحله او همداراز د هغې اساسي هسته د ریښو غځولو او جوړېدو پړاو د منځنیو پیړیو د رنسانس دورې او اروپا د علمي خوځښت پر مهال رامنځته شو. دا پړاو د کلیسا د پیروانو د فشار او سختۍ په پایله کې رامنځته شو چې له امله یې د اروپا خلک د کلیسا له تسلط څخه خلاص شول. د سیکولریزم دوهمه مرحله په 18مه او 18مه میلادي پیړۍ کې رامنځته شوه. دا پړاو د اعتدال او سکون مرحله بلل کېږي ځکه په همدې وخت کې سیکولرانو دین یوازې د کلیسا او د هغې د پیروانو لپاره یو کاري چوکاټ وباله. په دې پړاو کې دین او عبادت یوه فردي مسئله ګڼل کېده. که به چا په انفرادي ډول ترسره کوه زیان به یې نه ورته رسېده، خو دین او مذهب ته اجازه نه وه چې په ټولیزو او عامو چارو کې لاسوهنه وکړي. دا ډول جلاوالی د علم او دین ترمنځ په ټولو علمي برخو او چارو کې رامنځته شوی و. تر دې حده چې د نسلونو د روزنې ښوونکو او مسؤلینو خپله د تعلیم او تربیې لاره له دین سره بیخي بېله او بې ارتباطه کړې وه. هغوی دا ګمان کوه چې د دیني تعلیم ورکول د فکر محدودیت، د عقل انجماد، د انسان د حواسو او شعور کمزوري کېدل او د هغه د حرکت او پرمختګ درېدلو لامل ګرځي.